السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو زم عزیزالحق موضوع امید کوم چې خبره رو جوړ به ملګرو سایت باندې بتا سو دا ویډیو ښکاری دا هغه ویډیو د چودي کې دی ویډیو کې دی پښتنو ایمیج په شرمونو باندې او شرمو دا هغه ویډیو دا چې دی د پښتون نوم د خوري سره خوري کړو. راځي لاول دغه ویډیو وګورئ هغه نه پس په خپل کمنټس هم در کوم تاسو په ضرور خپل کمنټس سره شریک کړئ. ملګرو تاسو دا ویډیو وکتله څه شو هغه پښتانه چې پردی تور سره به هم په لار باندې روانه واغې ته به ویل چې خورای مخ پټ کا ملک د پښتو دی. څه شو هغه پښتانه چې په پردی تور سره باندې به هم په سر باندې لوفټاره وردوله د پردی تور سره به هم سر پټاو. ډېر د افسوس خبره را زه حیران یم چې یاره موږ د پښتون قوم کم سایډ ته روان یو کم د تباهۍ سایډ ته روان یو. اخر دې پښتنو دا زده کړه د چا نه وکړله کم قومونه دوی دا زده کړه وکړله که دو غلا کړي او دو د پردوی کورونه لوټ کړي یا د دغې کس کور ته تلي دا کم چې په لخته باندې وهي نو دله وهل نه دي پکار دله پکار ده چې یاره قانون په عمل کې شته دی او دله پکار ده چې یاره پولیس خبر کړي هغه به د دې نه معلومات وکړي هغه به دې له چې دی هغه سزا ورکړي. خو داسې هېڅکله هم نه دي کول پکار چې یاره دی په خپله باندې لګیا دی او دغه درز غوبلې باندې کړ دی او دی خور له چې دی دغه سزا ورکوي. افسوس خبره خو دا ده چې ورځ تر ورځه په سوشل میډیا باندې زموږ د پښتنو یو داسې حرکات را وړاندې کېږي چې هغه ډېر زیات افسوس وي په نورو قامونو کې د سترګو د اوچتولو نه وي. دا څه ضرورت و چې یاره له ټول کلي دا کیمرې را غونډې کړي دي بلې چوک کې دا تورسرې کې باسل دي په کار وه چې یاره قانون یې ترې خبر کړی پولیسو دغه به ترې په خپله دغه مطالبه کړ وه په خپله به یې دغه تپوس تفتیش به یې کړی و چې یاره تاسو څه له دا غلاګانې کوئ او په خپله به له دې چې معلومات شوی و دوله په کار وه چې یاره دو ترې داسې معلومات کړی وی چې یاره ستا ته څه تکلیف دی دوله دغه وهل دغه ټکول زما په خیال دی چې نه و په کار دوله دا فکر و چې یاره دو ترې تپوس کړی وی چې یاره تا ته تکلیف څه دی چې یاره ته لګیا یې په پردو کورونو کې غلاګانې کوي ستا څه مسله ده کیدای شي چې د دې خور څه مجبوري وي او دا د هغې مجبورۍ د لاسه چې دی دغه غلاګانې کوي. خو موږ پښتانه چې یو په ایماندارۍ ته زه وایم چې یاره ډېر زیات داسې عجیبه غوندې حرکت موږ کوو چې هغه د سره چې دی معاشرې ته د ښودلو نه وي. زه دغې خپلو ټولو پښتنو وروڼو زه دغه ګزارش کوم چې یاره سوشل میډیا یو داسې حرکت راوړی چې یاره هغه قابل له سوشل میډیا وي داسې یو حرکت سوشل میډیا ته راوړل نه دي په کار چې یاره هغې باندې د ټولو پښتنو نوم په شرمونو باندې وشرمېږي. ډېر وروڼه به پکې ما ته دا هم په انباکس کې یا په کمنټس کې به پکې شاید چې دا هم ووایي چې یاره تا خو هم دا ویډیو وښودله لیکن ما وښودله خو د دې نه وړاندې هم دنیا خلکو په دې باندې ویډیوګانې کړي دي. زما په خپله رایې هم تاسو سره شیر کړله خپله رایې پې تاسو هم راکوئ. د ویډیو د کتلو یو جهان مننه. اوس درنه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.